سلامونه او نیکې هیلې، زه محمود سعید یم د هندبوک جرمني له پاڼې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وئ. متاسفانه د تېرې 2 اونۍ مې ونه شوی کړی لایو ویډیو د تاسو لپاره خپاره کړم یا معلومات درکړم ځینو ستونزو له کبله. هیله ده تر اوسه هر څه ښه وي، ښه تېر شوي وي او ګرمۍ هم په خیر تېرېږي. نن درته د څو مهم موضوعاتو په اړه معلومات درکوم چې لومړی جرمني ته د جرمني د پخوانیو همکارانو راوستل دي او همداشان هغه کسان چې تر ګواښ لاندې دي او جرمني وعده ورکړې ده چې دوی به له افغانستان څخه راوباسي. او بله مسله د کورنۍ د غړو د راوستلو په اړه ده. هغه کسان چې پخوا جرمني ته راغلي دي، دلته یې پناه غوښتنې منل شوي دي او اوس هم دلته اوسي، غواړي د کورنۍ غړي راولي. دغو په اړه چې ځینې نوي اپډیټ معلومات راغلي دي، کېدای شي مخکې مو په ویب سایټ کې لوستي وي، خو یو ځل بیا هغه دوستان چې تر اوسه یې نه وي لیدلي هغو ته معلومات وړاندې کوم او ځینو مهمو پوښتنو ته به ځوابونه هم ورکړم. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ او لینک له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. لومړی مسله له افغانستان څخه جرمني ته د کسانو د راوستلو په اړه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیورباک پرون ورځ یو خبري کنفرانس کې د موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې له پاکستان سره یو نوی توافق شوی دی چې د هغې له مخې به هغه کسان چې د جرمني ته د راوستلو وعده ورکول شوې ده هغوی به راوستل کیږي او دا پروسه به ښایي یو څه د پخوا په نسبت اسانه وي. د دې په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 21,000 کسان جرمني ته راوستل شوي دي له افغانستان څخه، چې دا د ټولو کسانو په دې ډله کې 2 په 3 برخه هغه کسان دي چې د جرمني د پخواني همکاران دي چې د جرمني اړوند بنسټونو سره کار کړی دی، هغه جرمني ته راغلي دي. ژوند ته ګواښ و، هغوی سره هم وعده شوې وه چې جرمني ته به راوستل کیږي. د هغو هم نیمایي راوستل شوي دي او نیمایي به هم هیله ده په راتلونکو اونیو کې جرمني ته راوستل شي. د بیورباک په وینا دا پلان اوس د خلکو د راوستلو دپاره چې جوړ شوی دی دا به په چټکۍ عملي شي، یوازې د څو اونیو په ترڅ کې عملي کیږي او هیله ده په راتلونکو اونیو کې نتیجه وښودل شي. اوس له پاکستان سره توافق شوی، که څه هم جزئیات ورنه کړل شول چې دا کسان څه ډول لومړی پاکستان ته ځي، خو دوی وویل چې توافق شوی دی چې پاکستان د کسانو ته اجازه ورکړي چې هلته ولاړ شي. ممکن هغه کسان هم په دې کې شامل وي چې تر اوسه پاسپورټونه نه لري، هغوی ته به هم سهولت برابر شي تر څو پاکستان ته ولاړ شي او بیا له هغې ځایه جرمني ته راشي، خو په دقیق معلومات پروسه شي. د خارجه وزیر بهرنی چارو وزیر په وینا په اسلام آباد کې د جرمني په سفارت کې هم کارکوونکي زیات شوي دي. اوس هغلته 23 نور کارکوونکي اضافه شوي دي، د پخوا په نسبت کارونه چټک شوي دي او تمه ده چې دا پروسه په چټکۍ پر مخ لاړه شي. همداشان له نورو هیوادونو سره، له ګاونډیو هیوادونو سره، له ایران، له قطر او تاجکستان، ازبکستان سره هم خبرې روانې دي که چېرته کومه ستونزه رامنځته کیږي نو د هغې لارې به خلک جرمني ته راوستل کیږي. مهمه مسله په دې کې دغه ده چې دا پروګرام د نویو کسانو د منلو په اړه نه دی، یوازې هماغه کسان راوستل کیږي چې پخوا یې د منلو تایید یا افنامه څوزګه ترلاسه کړې ده او یا وعده ورسره شوې ده چې دوی به راوستل کیږي. د اوس لپاره هغوی دي، خو بیا د اګست په پای کې د نوي پروګرام په اړه جزئیات راځي، که چېرته نور کسان منل کیږي او راوستل کیږي د هغو په اړه به بیا هغه جزئیات وروسته خپرېږي، بیا به خامخا موږ له تاسو سره شریک کړو. په دې ډله کې ممکن د جي آی زای ډېر کسان هم یا د پی سی پي چې ځینې دوستان دلته پوښتنه کوي، نو کېدای شي دا اوسنۍ دا یوه برخه کسان چې پاتې دي په راتلونکو اونیو کې د هغوی د راوستلو پروسه مخته ځي، نو کېدای شي د دوی ځینې کسان هم پکې شامل وي. بله مسله جرمني ته د کورنۍ د غړو د راوستلو په اړه ده. د اړه هم ځینې پرمختګونه شوي دي. اوس ښه دا ده چې په ایران کې ډېر کارونه پر مخ ځي او
د کورنۍ د غړو د راوستلو غوښتنلیکونه چې دي هغه د یوه بیل شرکت له لوري چې ویزا میتریک نومیږي د هغو لخوا ارزول کیږي او بیا سفارت ته وړاندې کیږي. که چیرته د چا ټول سندونه برابر وي او هغه غوښتنلیک صحیح وي او هغه د راوستلو وړ وي، نو هغه بیا سفارت ته وړاندې کوي. سفارت بیا په کم وخت کې ویزا ورکوي او دا ډیر یو ښه خبر دی. د دې ترڅنګ هغه کسان چې په هند کې پخوا وخت اخیستی و د کورنۍ د غړو د راوستلو دپاره، د هغو دپاره هم دا یو ښه خبر دی، ځکه هغوی ته به اوس خبر هغوی نشوی کولی چې هند یا نوي ډیلي ته ولاړ شي. اوس به د ویزا میتریک د شرکت له لوري دوی ته خبر ورکول کیږي چې په کومه نیټه دوی ځان ایران ته ورسوي یا ممکن پاکستان ته، او هلته به د دوی کارونه بیا پر مخ ځي او له هغې ځایه به بیا افغانستان جرمني ته راوستل کیږي. خو په غالب ګمان د دوی ټول کارونه به په ایران کې پر مخ وړل کیږي. همداشان که چیرته نور کسان وي چې غواړي اوس د کورنۍ غړي راولي، د هغو دپاره ځینې لینکونه هم خپاره کړي دي چې څه ډول ځانونه ثبت کړي. په دې کې 3 لینکونه دي چې په همدې کومنټونو کې ما هغه کومنټ پین کړی دی، هغه لینک به خلاص کړي. هغلته نور لینکونه بیا شته اړوند د سفارت. هغه کسان لومړی هغه کسان دي چې په ایران کې اوسیږي، هملته ژوند کوي، او بل د کورنۍ غړی په جرمني کې وي. دوی غواړي چې بیا په جرمني کې اوسیدونکی کس یې قبول شوی وي، یعنی فرعي خوندیتوب یا زبدیره شوتس یا هغه یو کلنه قبولي چې دلته خلک ورته وي هغه ونه لري، خو سم صحیح قبولي ولري او غواړي د کورنۍ غړي راولي. د هغو دپاره بیل لینک دی. او هغه کسان چې دلته قبولي ولري او د کورنۍ غړي له افغانستان څخه لومړی ایران ته په سیاحتي ویزا راځي، د هغو دپاره بیل لینک دی. او بل لینک چې دی وروستی د ټولو هغو کسانو دپاره دی چې په جرمني کې اوسیږي، زبدیره شوتس یا یو کلنه یا 2 کلنه قبولي لري او اوس غواړي د کورنۍ غړي راوغواړي، د هغوی دپاره بیل لینک دی. خو فکر مو وي چې دا لینکونه یوازې د انتظار لینکونه دي، هغه د ویټینګ لیست کې مو اچوي، په لیست کې اچول کېږي. کله چې نوبت درشي بیا تاسو ته خبر درکول کېږي او دقیق معلومه نه ده چې څومره وخت واخلي. خو بیا هم د پخوا په نسبت اوس کارونه چټک شوي دي، کولی شئ په دې لینکونو کې ځان ثبت کړئ او خپل کارونه په مخ بوځئ. همداشان ځینې کسان ښایي داسې وي چې د بچیان یې مثلا د چا اولادونه وي، هغه هلته اوس 14 یا 18 کلن وي، خو په دې جریان کې 18 کلن کېږي او دوی ستونزه ولري. دوی کولی شي یو ایمیل برېښنالیک دی چې r2@diplo.da-1509 دغه برېښنالیک ته برېښنالیک ولیږي. دا هم په دې ویب سایټ کې شته، که مو داسې نه وي یاداشت کړی کولی شئ همدغه لینک چې په کومنټونو کې پروت دی په دې باندې کلیک وکړئ، دې ته برېښنالیک ولګئ او خپل معلومات ورسره شریک کړئ چې زموږ اولادونه غټیږي یا عمر زیاتیږي او بیا ستونزه درته جوړیږي، نو کیدای شي چې هغوی مو بیا کارونه یو څه پر مخ بوځي. او بله مسله د هغو کسانو ده چې په رښتیا په افغانستان کې له ستونزو سره مخ وي. دی دلته وي او د کورنۍ غړي په افغانستان کې وي، غواړي هغه راولي او ورته ډېره ستونزه وي اولادونو یا ښځې ته او یا میړه ته. نو خو خبره مهمه دا ده چې دا ستونزه به عادي ستونزه نه وي، د نورو خلکو په څیر به نه وي، دا به ډېره سخت حالت کې وي هغه کسان او ژوند ته به یې ګواښ وي. نو دوی بیا کولی شي د اړوند سفارت سره هر ځای کې چې غواړي پاکستان سفارت سره، پاکستان کې د جرمني سفارت سره یا په ایران کې جرمني سفارت سره اړیکه ونیسي. د هغو لینک هم همدلته په ویب سایټ کې شته دی، کولی شئ پیدا کړئ او د هغو نه مرسته وغواړئ. اوس راځم ځینو کومنټونو ته چې ممکن دلته دوستانو کومنټونه لیکلي وي. یو ورور لیکلی دی چې زما دوبلین په ختمېدو دی، نو ماته به ډایرکټ جواب راکوي او که نه نوی او سوایس به راکوي. کله چې دوبلین ختم شي تاسو د هغې نه وروسته بیا د انټرویو دپاره غوښتل کېږئ، د انټرویو باید ځواب راشي چې مثبت وي که منفي، له هغې وروسته بیا معلومیږي چې تاسو ته څه ډول سند درکوي. نو ډایرکټ به جواب نه وي او باید منتظر شئ. فرهان خټک ویلي وایي چې 15 کاله چا په آلمان کې تیر شوي وي هغوی ته به آلماني پاسپورټ ورکوي. نه تر اوسه دا نشته، خو پلان کې ده هغه کسان چې 15 کاله یې په جرمني کې تیر شوي وي او کار ولري، ژبه یې زده وي، ممکن په راتلونکي کې دا سهولت راشي چې د خلکو ته په اسانۍ د جرمني تابعیت ورکړي. امید خان ویلي هغه کسان چې نوي راغلي او غواړي چې مور و پلار راولي کومه طریقه شته او که نه.
او که مور و پلار ته ګواښ وي ممکن د دوی غوښتنه هم ومنل شي له کوم برېښنالیک نه چې تاسو ته افنامه زوزاګه یا تایید لیک راغلی دی بیرته هغو ته ریپلای وکړئ. که چیرته د جرمني د اړوند بنسټونو کارکوونکي وئ نو له خپل همغو دفتر سره اړیکه ونیسئ او هغو ته واضح کړئ چې ژوند ته مو د مور و پلار یا د خویندو ورونو یا کورنۍ نورو غړو ژوند ته مو ګواښ دی. تاسو غواړئ چې هغه هم له تاسو سره یو ځای شي او بیا امکان شته چې هغوی درته د افنامه زوزاګه واخیستی شي، خو 100% اطمینان نشته. سمیع رحمان ویلي دي چې هغه خبریالان چې پاکستان کې دي څنګه کولی شي جرمني ته لاړ شي، دلته سفارت ملاقات وخت او ویزه هم نه ورکوي، دوی دلته بې برخلیکه پراته دي. متاسفانه هغه کسان چې مخکې افنامه زوزاګه نه ده ترلاسه کړې هغو ته ممکن یو څه سخته وي، هغوی ته اوس سفارت ورته قبولي بیا نشي ورکولی یا افنامه زوزاګه یا تایید لیک نشي ورکولی، دوی باید پخوا تایید لیک ترلاسه کړی وي. که چا تایید لیک نه وي ترلاسه کړی باید په خپل سر پاکستان یا ایران یا نورو هیوادونو ته مخکې له هغې نه ولاړ نه شي، نو ممکن خو بیا هم کولی شي د ځینو نورو هیوادونو فرصتونه وګوري، ځکه نور هیوادونه هم له پاکستان څخه اوس ژورنالیستان او ځینې تر ګواښ لاندې خلک بیایي. سید احمد ویلي څوک چې اوس 3 کلن اسناد واخلي خپل فامیل چې راغواړي څومره وخت نیسي او مصرف یې څوک ورکوي؟ مصرف یې دلته چې راشي د دولت پر غاړه دی، د راوستلو مصرف یې تاسو په غاړه دی، او دقیق معلومه نه ده چې څومره وخت وغواړي، خو ممکن څو میاشتې تر یو کال پورې اوس وخت وغواړي. البته اوس پروسه یې څه تیزه شوې ده، د ایران د لارې اوس لږ زر کولی شئ را وغواړئ. های هیومنز ویلي هر څوک چې پناه غواړي د کومنټ نه پوهېږم وي روسیې ته دې ولاړ شي. جالبه کیسه کړې، ممکن د خپل روسیه کې وي. عادل خلیلزي ویلي چې د سلامونه ویلي تاسو ته هم سلامونه. د جایزر پخواني کارکوونکو ته ریجکټډ ایمیل راغلی هغه چې 2014 وروسته کار کړی اوس دوی څه وکړي؟ رښتیا هم د جایزر د کسانو د هر کس کیس جدا جدا ارزول کیږي، نو ممکن ځینو کسانو ته منفي ځواب هم راغلی وي، بله چاره نه لري، باید بیا له خپل مغو ادارو سره په تماس کې شي که ممکن کیس کې بدلون راولي او یا هغوی بیا ورسره ومني، خو دا خبره د کیس پورې تړلې ده، متاسفانه ډېر امید ورته نشته. مقیم متنوال وی چې ابشیبونګسفربوتن څه ډول اسناد یا باید څه وکړي؟ ابشیبونګسفربوت په ریپورټ باندې بندیز دی، موقت یا لنډمهاله اسناد دي او ممکن په راتلونکي کې په سمو اسنادو بدل شي، باید خپل کار وکړي، خو که د اولاد راوستلو غوښتنه کوئ یا د کورنۍ د غړو بیا هم ځان ثبتولی شي، خو تضمین نشته چې وبشي که نه. پرنس ساحل ویلي چې زما انټرویو اول اخیستی وای دوباره به مې انټرویو ته غواړي. نه پوهېږم چې هدف یې څه دی، که یو ځل انټرویو شوی وي بیا نه کېږي. ابشیبونګسفربوت کې ماشومان راوستی شو، مخکې مو وویل هو راوستی شئ، خو د ټولو کسانو غوښتنې شاید قبولې نه شي، یوازې د هغو کسانو غوښتنې قبلېږي چې ماشومان یې یا اولادونه یا میړه او ښځه هلته ډېر په بد حالت کې وي یا ناروغ وي یا ژوند ته خطر وي. نسیم بادشاه ویلي دي چې ما اوس بیلډونګ خلاص شو او د دې کار تړون مې وکړ، زما قبولي کېدو چانس شته او که وي کوم ډول قبولي به راکړي؟ که د اوس بیلډونګ مخکې اخیستی وي خو د هغې سره 2 کلنه قبولي درکوي او که له هغې پرته وي کولی شي اوس کار شروع کړی وي کولی شي بیشتیګونسډولډونګ واخلئ او له دې پرته ځینو کسانو ته قبولي هم ورکوي چې هغه کسان ممکن له بم سره خپل اړیکه ونیسي یا وکیل ونیسي یا له هرټفل کمیسیون سره اړیکه ونیسي، د دې نوم مې پخوا یاد کړی و، کولی شي بیا یادداشت کړي، په هر ایالت کې یا شته هرټفل کمیسیون ورته وایي، د سختو حالاتو کمیسیون په هغې کې ځینې چارواکي وي چې هغه کولی شي تاسو لپاره قبولي واخلي، د بانک نه له هغو سره اړیکه ونیسئ، که خپله نه شئ کولی د یوه وکیل د لارې. سردار ولی عثماني ویلي چې محلي کارکوونکي چې کار یې کړی دی اسناد 8 میاشتې مخکې ورکړي او کوي ته یې سپارلي دي، تر اوسه معلومات نه دي راکړي، څه وکړو؟ متاسفانه تر اوسه معلومات نشته، باید منتظر شئ که ممکن په نوي پروګرام کې دا کسان شامل شي. افغانستان په پاسپورټ کولی شي ترکیې ته سفر وکړو او بالکل کولی شي، باید ویزه واخلئ. نسیم بادشاه ویلي دي چې هاوس بیلډینګ مې خلاص شو، دا خامه خبره وه، څه قبولي به راکړي، ته مې ځواب ورکړ. هیله ده چې دوه ځلي کومنټونه ونه لیکئ چې د نورو کسانو کومنټونه بیا ورکېږي. سرتور ویلي دي چې د جرمني امپلایر په غوښتنه لیستونه مو ورلېږلي دي، هغوی په وینا چې د جرمني خارجه وزارت ته لیږلي دي، مګر تر اوسه اپروال نه دی ترلاسه کړی، نور هم منتظر شو. هو تمه شته چې بیا هم ځینو نور کسانو ته هم اپروال راشي، خصوصا په هغه نوي پروګرام کې چې پیل کېږي، خو 100% سړی څه نشي ویلی.
عثمان غورځنګ ویلي که تازه په تازه څوک جرمني ته تللی وي کولی شي کورنۍ نور غړي هېواد ته راوغواړي او که د دغه پروګرام له لارې تللي وي مخکې مو وویل چې بیرته همغه کسانو ته ایمیل وکړئ همغه ایمیل ته برېښنالیک ولګئ کوم په وسیله چې قبولي مو ترلاسه کړې او یا له خپل پخواني کارفرما یا هغه چې کار مو ورسره کړی اړیکه ونیسئ ممکن هغوی مرسته در سره وکړی شي. فقیر ګلابزاده ویلي دي چې د جایزه 2013 کال کارمندان نه پوهېږم څه شو کمنټ یې ورک شو کمنټونه بیا هم ډېر دي متاسفانه. نصرت الله عمري ویلي دي چې یا خوشبختانه به وي متاسفانه کمنټونه ماشاءالله ډېر دي خو زه متاسفانه وخت کم دی چې ټول ته به ځواب ورنشم کړی. عمري صاحب ویلي چې 25,000 کسان راوستلو پروسه څه پیلېږي په کومو شرایطو کسان د 25,000 کسانو کې وباس څومره وخت کې متاسفانه د دې جزئیات نشته 25,000 نه البته 60,000 کسان دي جزئیات په اګست میاشت کې راځي نو تر هغې منتظر اوسئ هیله ده چې ډېر کسان شامل شي پکې. چې د ژورنالستانو لپاره به کوم چانس شته رفیع الله شیرزاد ویلي هو هغه کسان چې مخکې ځانونه ثبت کړي وو ممکن هغه کسانو ته قبولۍ ورغلي وي یا په راتلونکي پروګرام کې شامل شي خو اوس دپاره خاص معلومات د نوي قبولۍ نشته لکه مخکې مې چې وویل باید منتظر شئ او د دې نوي پروګرام چې د جرمني خارجه وزارت خارجه وزیر پرون اعلان کړی دی چې هغه کسانو چې قبولۍ ترلاسه کړي دي په اسانۍ به یې راولي په د دې پروګرام په سر کې مې معلومات ورکړل که مو ویډیو نه وي لیدلی بیا کولی شئ لږ د سره یې وګورئ نو کېدای شي په هغې کې تاسو معلومات ترلاسه کړئ او د دې ترڅنګ د کورنۍ د غړو راوستلو په اړه مې هم معلومات ورکړل ډېر دوستانو ته کولی شي هغه کسانو ویډیو له سره وګوري او په هغې کې ډېر مهم معلومات کولی شي هغه له سره واورئ. بکتاش ویلي دي چې زه د پخواني هوایي ځواک پخوانی پیلوټ یم درېیم هېواد کې ژوند کوم زه به د کومې لارې آلمان ویزا ترلاسه کوم کوم ادرس درته معلوم وي چې پوسټ یې کړئ. متاسفانه اوس خو څوک نه منل کېږي که چېرته نوی پروګرام اعلان شو خامخا موږ همدلته تاسو خبروو له موږ سره اوسئ. عثمان مموزي ویلي دي چې 7 کاله کېږي آلمان کې پول سایټ کار کوم د 6 کاله کیس مې بسته شوی بیا مې ازول انترک وکړ انټرویو راغله صرف د ګوتو نښې واکس واخیستل دا به څنګه کېږي خپل ابشیبونګ ډولډونګ لرم بچیان مې وطن کې دي ابشیبونګ ډولډونګ چې لرې او ډېر وخت یې هم کېږي تا ته اوس د قبولۍ چانس شته موږ یو څپرکی لرو چې په هغې کې مو ویلي دي چې ډولډونګ څه ډول په قبولۍ بدلولی شو کولی شي د هینډبوک جرمني په ویب سایټ کې هغه سرچ کړي یا په ګوګل کې همدا ویل کړي چې ډولډونګ څه ډول په قبولۍ بدل کړو نو هغه معلومات به بشپړه درته راشي په هغې باندې ټرای وکړه یا له وکیل سره خبرې وکړه انشاءالله چې قبولي به واخیستی شي. نصر الله الکوزي ویلي چې زه دلته 3 کلنه قبولي لرم یا بلو پاس زه نامزد شوی یم او څنګه کولی شم چې خپله مېرمن راوغواړم او د کوم هېواد سفارت نه به ښه وي د اوس لپاره د اوس دپاره د ایران نه کار اسانه دی هغلته چې کوم اسناد غوښتل کېږي هلته د سفارت په پاڼه هم شته کولی شئ هغلته خپل غوښتنلیک جمع کړئ یا وخت واخلئ د خپله مېرمن مو یا نامزاده مو ایران ته ولېږئ نو انشاءالله چې زر به په څو میاشتو کې ښایي چې هغه راوغوښتی شي راشي. نور کومې پوښتنې دي؟ د جازت پی سی پي په اړه د ورور څو دوستانو بیا هم پوښتنه کړې ده هغې ته مې مخکې معلومات ورکړل هیله ده چې ویډیو دوی له سره وګوري. جلیل خان ویلي چې پاسپورټ څنګه شو وروره نه پوهېږم چې پاسپورټ نه هدف څه دی کوم پاسپورټ یې هدف دی د جرمني سفارت خو دلته اوس پاسپورټ د جرمني کې د افغانستان سفارت پاسپورټونه نه ورکوي خو زاړه پاسپورټونه نوي کوي. د یوه ورور ویلي چې څه ډول اسناد در ولېږو ادرس اسناد په کوم ادرس در ولېږو متاسفانه اوس د اسنادو د لېږلو دپاره خاص ادرس نشته خو که له جرمنان سره مو کار کړی وي پخوا باید همهغو سره مو اړیکه نیولې وای چې له چا سره مو کار کړی وو او یا تر ګواښ لاندې کسانو د هغو دپاره ځینې مهم ادرسونه وو چې پخوا خپاره شوي وو اوس دپاره نوي کسان نه منل کېږي خو په اګست میاشت کې بیا ښایي یو بل پروګرام اعلان شي او هغوی په هغې کې بیا کولی شي ځانونه ثبت کړي خو تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. اجمل آریان ویلي که د چا اولادونه تایید لیک ونه لري او دوی تر اوسه پاکستان کې تایید لیک ته منتظر وي کولی شي د لینکونو کې راجستر شي که نه دوی څه وکړي تقریبا 6 میاشتې کېږي دوی منتظر چې تاییدي ته ټول اسنادونه وزارت خارجه آلمان کې دي که تاسو د باره کې معلومات راکړئ. که تاسو خپله جرمني ته راغلي وئ اولادونه مو پاته وي نو هغه چې تایید لیک مو ترلاسه کړی دی باید هغوی ته خبر ورکړئ او
خو یوه مسله ده چې ډېر تکراري ایمیلونه مه لېږئ، ځکه یو هر ایمیل چې وي دوی ته رسیږي وګوري، ممکن بیا مو ایمیلونه شاته پاتې شي یا دوی ډیلیټ کړي یا مو بلاک کړي. که بیا هم څه ستونزه لرئ کولی شئ دلته له ځینو وکیلانو سره خبره وکړئ که ډېره جدي وي، چې هغوی له نورو لارو درته تعقیب کړي، او یا له ځینو خیریه او مشورتي بنسټونو سره اړیکه ونیسئ. جاوید خان ویلي چې د جایزاید پی سی پی مثلا نامعلومه ده. لږ مخکې د خپرونې په سر کې مې ووی چې خارجه وزیر انالینا بیورباک ویلي دي چې 2 په 3 برخه کسان د جرمني بنسټونو سره کار کوو راغلي دي، راوستل شوي دي، او یوه برخه پاتې دي، هغوی به په راتلونکو اونیو کې راوستل کېږي. هیله ده ویډیو له سره وګورئ، امکان شته چې د جایزاید ځینې کسان هم پکې شامل وي. سید احمد سادات ویلي چې جرمني ته د افغان راغلو مهاجرو قبلېدو چانس څومره دی؟ موږ د راپور له مخې یا څومره چې موږ خبر یو، اوس له 90% زیات افغانان دلته چې کله راځي د پناه غوښتنه کوي هغه قبلېږي، او که چېرته څوک رد هم شي هغوی ته په 2م ځل د محکمې لخوا قبولي ورکول کېږي، نو د قبولۍ چانس اوس ډېر زیات دی. که په تاسو کې چا 2م ځل د پناه غوښتنه کړې وي، ځکه چې په افغانستان کې د اګست تیر کال اګست کې د بدلون له راتلو سره افغانانو ته دا چانس هم پیدا شو چې که څوک رد شوي وو یا ډولډونګ درلود، نو هغوی ته چانس و چې بیا له سره د پناه غوښتنه وکړي. که چا دا کار کړی وي او په کې بریالي شوي وي، هیله ده موږ ته په کومنټونو کې ولیکي یا خبر راکړي، خپل تجربه راته ووایي. زه فکر کوم نور اکثره پوښتنې ځواب شوي دي. ځینې نورې پوښتنې کوي کولی شو موږ بیا په درته کومنټونو کې ځواب کړو. هیله ده ویډیو هم له دوستانو سره شریکه کړئ، او که چا معلومات پوره نه وي کتلي د نویو کسانو د راوستلو، د قبول شوو کسانو د راوستلو په اړه، د کورنۍ غړو راوستلو په اړه، هیله ده چې ویډیو له سره وګوري او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړي. نور نو ښه وخت درته غواړم، او په خیر اوسئ، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ. مننه.